تو ما ته امن راکه، امن زما عزت محفوظ وي، زما ابرو محفوظ وي، زما مال محفوظ وي، زما ځان محفوظ وي، زما مدرسه محفوظ وي، زما عقیده محفوظ وي، زما کام محفوظ وي، زما وطن محفوظ وي. بلوچستان ژاړي، بلوچستان په بغارو دي، بلوچستان ژاړي، نرې هم ژاړي، ښځې هم ژاړي، خیبر پښتونخوا پښتانه ژاړي، وزیرستان او پاټا ژاړي. نن په خیبر کې پر قبایلي جرګه باندې صرف د خپلو حقوقو غږ کوي، د خپل مظلومیت غږ کوي، د خپل مظلومیت غږ په دنیا اوري، لیکن موږ جواب په ګولۍ ورکوو. بلکې 78 کاله کېږي د دغه حکمرانانو د دې تورمخ د لاسه اسلام بدنامه دی په ټوله نړۍ. نشته اسلام. د پاکستان په آئین کې اسلام شته چې د دې ملک، د دې مملکت، د دې ریاست دین او مذهب بچي و اسلام، لیکن اسلام نشته. د دې دای مثال دی، وہ گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو. پر دروازہ لکھلی دی چې رښتیا وایاست، درواغ بد کار دی، لیکن دننه د دروغجنو اعتبار بازار لګېدلی. نن د پاکستان په پارلیمنت کې 78 کاله کېږي پر دې ملک باندې هغه خلک حکمراني کوي چې بې درواغو بل کار نه لري، بې حرام خوري بل کار نه لري، بې رشوت خوري بل کار نه لري. هر هغه کار یې کړی دی چې په نتیجه کې اسلام بدنامه شوی. دې خلکو پر ختم نبوت حمله کړې، پر ناموس رسالت حمله کړې، د دغه قوانینو د ختمولو کوشش کړی دی، د پاکستان اسلامی حیثیت او اسلامی شناخت ختمولو کوشش کړی دی. لیکن د دغه دینی مدارسو برکت دی، د جمعیت علماء اسلام د جدوجہد او د هغه د محنت، د هغه د مبارزې برکت دی، د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت برکت دی چې نن په ملک کې دینی مدارس هم محفوظ دي. نن په ملک کې د جمعیت علماء اسلام سیاست هم د اسمان سره خبرې کوي. نن په ملک کې عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت هم خپل نوموړی کردار ادا کوي، شاهنشان کردار ادا کوي. دا ټولې شعبې نن کامیاب. پکار دا د موږ، پکار دا د موږ ملا وتړو، د دې ملا وتړو. په دې ملک کې بول د عوامو حکومت، د جمهور حکومت وي. په 78 کاله کې نن د عوامو حکومت نشته، د جمهور حکومت نشته، د عوامو د مرضی حکومت نشته. حکومت چا کړی دی؟ د انګریز نوکرانو کړی دی، ډالر خورو کړی دی، نمک خورو حرام خورو کړی دی. نن هم په دې ملک پر اقتدار باندې، د دې ملک پر اختیار او پر واک باندې د هغه دوه قوت مسلط دي، یا د دولت طاقت مسلط دي، یا د طاقت قوت مسلط دي، یا د سرمایه قوت مسلط دي، یا د ټوپک طاقت مسلط په دې ملک. نو چې اسلام هم نشته، جمهوریت هم نشته، نو بیا پاکستان چیرې دی؟ هغه پاکستان چې قائد اعظم ویل چې دستور به قرآن، هغه پاکستان چې قائد اعظم ویل چې اسلامي فلاحي ریاست وي، هغه پاکستان چې علامه اقبال ویل اسلامي فلاحي ریاست وي، هغه پاکستان کوم دی نن؟ نشته هغه پاکستان. پکار دا د موږ جمعیت علماء اسلام جدوجہد دا دی چې په دې ملک کې اسلام وي، په دې ملک کې جمهوریت وي. پاکستان چې پر کم نامه جوړ دی، پکار دا د عملاً هغه پاکستان جوړ شي. لیکن د پاکستان واکمن، د پاکستان با اختیار خلک، د اقتدار خاوندان په دې ملک کې اسلام نه پرېږدي، په دې ملک کې جمهور حکومت او د عوامو حکومت واک او اختیار نه پرېږدي. د قائد اعظم پاکستان خو مات کې ځله دوه ځایه کې، یو بنګلادیش یو دلته پاته شو. دا پاته دا رقم پاکستان جوړي تب اسلام هم نور کے، تب جمہوریت هم نور کے، د قائد اعظم پاکستان هم نشته، بلوچ به هم تر ګولۍ لاندې کې، پښتون به هم تر ګولۍ لاندې کې. نو بیا پاکستان دی چیرې؟
دا خو به آزاد پاکستان. څوک وایي چې پاکستان نه دی آزاد؟ آزاد دی پاکستان. په پاکستان کې آزادي ده. د څه شي آزادي ده؟ د دروغو آزادي ده. په پاکستان کې د دروغ آزادي ده. چې هر څو درواغ ویلی شي وایه. په پاکستان کې بې ایماني په آزاده کولی شي. د بې ایماني آزادي ده. په پاکستان کې د رشوت خوري آزادي ده. په پاکستان کې د بددیانتۍ او د خیانت آزادي ده. په پاکستان کې د کرپشن او د حرام خوري آزادي ده. په پاکستان کې د لا قانونیت آزادي ده. په پاکستان کې که پابندي ده پر آزادي پابندي ده. په پاکستان کې که پابندي ده پر رښتیا ویلو پابندي ده. په پاکستان کې پابندي ده پر رښتیا لیکلو پابندي ده. په پاکستان کې که پابندي ده پر حلال خوري پابندي ده. دا او په پاکستان کې پابندي ده هغه پر ایمانداري پابندي ده. درواغ آزاد، حرام خوري آزاده ده، کرپشن آزاد دی، غل آزاد دی، غلا آزاده ده، قاتل آزاد دی، رشوت خور آزاد دی. لیکن ملا نه دی آزاد، مدرسه نه ده آزاد، اسلامی سیاست نه دی آزاد، جمهوریت نه دی آزاد، تحریر نه دی آزاد، تقریر نه دی آزاد. پر رښتیا ویلو پابندي ده، پر رښتیا لیکلو پابندي ده. تاسو ووایاست بیا و دې ملک ته آزاد ملک ویلی شي؟ نه شي ویلی. ملک خو هغه ته ویلی کېږي اسلامي فلاحي ملک. شته و ماته فلاحي ملک هغه چا ته ویلی کېږي. شته و ماته اوبه راکړه، ته و ماته کالی راکړه، ته و ماته کور راکړه، ته و ماته روزګار راکړه، ته زما معاشي حالت را مضبوط کړه، ته و ماته امن راکړه. امن زما عزت محفوظ وي، زما ابرو محفوظ وي، زما مال محفوظ وي، زما ځان محفوظ وي، زما مدرسه محفوظ وي، زما عقیده محفوظ وي، زما کام محفوظ وي، زما وطن محفوظ وي. هلکه ته و ماته اوبه نه راکړې، زه ټانکۍ په 3000 روپۍ راوړم. ته و ماته د څښلو اوبه نه راکړې، ته و ماته کالی نه راکړې، ته و ماته کور نه راکړې، ته و ماته دوا نه راکړې چې زه ناجوړ یم علاج وکړم، علاج نه راکړې، ته و ماته تعلیم نه راکړې. ته و ماته څه شي راکړي؟ چې تعلیم هم نشته، علاج هم نشته، د صحت ضروریات هم نه دي پوره، د څښلو اوبه هم نشته، کپړه او کالی هم نشته، مکان هم نشته. یو شناختي کارت دې راکړی دی که غواړې وایه ښه د شناختي کارت هم واخله، بل یو شی نه دی راکړی. او ظالم لا هم زه یم، دهشتګرد هم زه یم، ترهګر هم زه یم، ناروا هم زه یم. زما ناروا زما بې بچه ده. زما ناروا دا ده چې زه درواغ نه وایم. زما ناروا دا ده چې زه بې ایماني نه کوم. زما ناروا دا ده چې زه انصاف غواړم. په دې ملک کې انصاف مطالبه کول جرم ده. د انصاف مطالبه کول په دې ملک کې جرم ده. په دې ملک کې د ظلم خلاف آواز پورته کول جرم دی. په دې ملک کې د ظالم حکمران خلاف خوله ځله پورته کول دا جرم دی. په دې ملک کې د اسلام خبره کول جرم دی. په دې ملک کې د جمهور او د جمهوریت خبره کول جرم ده. په دې ملک کې د دینی ادارې د تحفظ خبره کول جرم ده. په دې ملک کې د عقیدې ختم نبوت د تحفظ خبره کول جرم ده. په دې ملک کې د ناموس رسالت د تحفظ خبره کول جرم ده. نو بیا ازادي ده چې شته، ازادي ده چې شته.